اقوام متحده د مهاجرینو ادارې مشر په درې ورځنۍ دوره پاکستان ته را رسیدلې د UNHCR مشر د سفر آغاز د نن نه پیښور څخه وکړو د ریاستونو او سرحدونو وزیر امیر مقام پیښور کې UNHCR مشر سره ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف په یو ورځنۍ دوره کراچۍ ته رسیدلې. وزیر اعظم به کراچۍ کې د کاروباري شخصیاتو مهم اجلاس صدارت کوي. د ملک آمدن کې اضافه او کاروباري شخصیاتو ته سہولتونو متعلق به وزیر اعظم ته بریفنګ ورکول کیږي. پی ټی آی ته د 9 مئی په پیښو کې بهراني ملاتړ ترلاسه وخت سره به ثبوت د ولس مخې ته راوړو. د وزیر اعظم صلاحکار رانا ثناء الله وینا وایي د پی ټی آی د محرم په شروع کې جلسه کول مناسب نه وو. هغوی غوښتل چې په سیاسي توګه ګډوډي رامنځته شي. د انتظامی له لوري د اسلام آباد جلسه ځانډول د پی ټی آی فتح ده. جعلي حکومت د یری ښکار دی. د عمران خان د خوشي کېدو د تحریک خاتمه به د حکومت په خاتمه کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو مشیر بریسټر محمد علي سیف وینا د پی ټی آی بانی عمران خان د تحریک انصاف د سیکریټري له څوکۍ نه د عمر ایوب استعفا مسترد کړي. د پی ټی آی بانی عمر ایوب ته د خپلو ذمہوارو جاري ساتلو هدایت کړي. د پی ټی آی چیرمن بریسټر ګوهر د پی ټی آی د بانی هدایاتو نه پس د عمر ایوب په اړه نوټیفیکیشن جاری کړو. د حوالدار لالک جان شهید نشان حیدر د شهادت نن 25 کلونه پورا. د پاکستان وسلوالو ځواکونو حوالدار لالک جان شهید ته عقیدت وړاندې کړو. د جوائنٹ چیف اف سټاف کمیټای او سروس چیف شهید حوالدار لالک جان ته خراج عقیدت وړاندې کړي. د نن نه 25 کاله وړاندې حوالدار لالک جان د کارګل جنگ کې د بهادرۍ یو مثال قائم کړی و. او خیبر پختونخوا کې طوفاني بارانونو الرټ جاری. چترال، کوهستان، دیر، سوات او بالای علاقو کې د لینډ سلایډینګ خطره. د صوبې مختلف سیمو کې باران واریدو سره د موسم خوشګوار. پیښور کې درجه حرارت کې 6 درجې کمې. د ډیره اسماعیل خان درجه حرارت هم 1 ډیګري سنټیګریډ ته راغلی.